بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو السلام علیکم. پوره اتیا کاله وړاندې د 1945 کال د اکتوبر په 24مه ملګري ملتونه په دې موخه رامنځته شول چې په نړۍ کې د بلې جګړې مخنیوی وکړي او نړیوالې سولې او هوساینې کې مرسته وکړي. په 1945 کې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. له بلې جګړې د مخنیوي او د انسانانو کړاوونو ته د پای ټکی ښودو په پار د یونایټډ نیشن یو موټی ملتونه یا د ملګرو ملتونو نظر مطرح شو. وروسته د اکتوبر په 24مه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 5 دایمي غړو په ګډون د اکثرو لاسلیک کوونکو لخوا دغه سازمان منشور تصویب او ملګري ملتونه په رسمي ډول رامنځته شول. د ملګرو ملتونو سازمان وروسته د جامع ملل د میثاق نه یعنې د نړیوالې دویمې جګړې نه دا په دې موخه باندې جوړ شو چې په نړۍ کې به سوله تضمین کړي، د جګړو مخنیوی وکړي او یا له کوم ځای نه که د نړۍ امنیت تهدیدېږي دوی پکې اقدام وکړي، ځکه شورای امنیت، شورای قومیت او مختلفې شوراګانې په دې کې جوړې شوي دي او همداسې بیا نور د روغتیا دپاره او د مرستو دپاره د نور سازمانونه، نور ادارې مثلا یونیسف او دم جوړې شوي دي او یا مثلا نور ادارې یونسکو د جهان د ابدات تاریخي جوړولو لپاره شورای قومیت خو مختلف د همدې په موخ باندې جوړ شوی و. خو په ډېره خواشینۍ سره متاسفانه چې د ده واک اختیار ټول له زبرځواکو وعدو سره دوی جوړ کړی ده او دوی دې ته ملاتړ یې کوي، یعنې بودیجه ورکوي. نو بنان خامخا به دوی حکم مني، د دوی په خوښه به دوی مخې ته ځي. بیا نو دایمي غړي د شورای امنیت 15 دایمي غړي دي چې دوی همیشه خپل واک لري، اقتویتو هم لري. نو دا مشکل دی چې دوی په نړۍ کې چې کومې شخړې منځته راځي د زبرځواکو وعدو د ګټو دپاره دا سازمان پکې اقدام نشي کولی او دغه زبرځواکو وعدو د خپلو موخو دپاره دا جوړ کړی ده چې دنه یو شورای امنیت نه مثلا قطرنامه واخلي او سود نړیوال ظاهرا ځان ته برات ورکړي. خو د کومو موخو لپاره چې ملګري ملتونه رامنځته شوي له هغې ډېر واټن کې قرار لري. نن په نړۍ کې خورا ډېر وګړي کافي خوراک نه لري. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې خلک د خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره په مبارزه بوخت دي او هژمونیتوب د ځواکمن هیوادونو لوري روان دی او ملګري ملتونه د هغوی د تاثیر لاندې چوپه خوله پاتې دي چې د حماس او اسرائیلو او همدارنګه د اسرائیلو او ایران وروستۍ کړکېچ چې ښې بیلګې دي. په 1945 کال کې کله چې د ملګرو ملتونو سازمان ایجاد شو، په 1946 کال کې افغانستان هم دغه عضو په صفت باندې د ملګرو ملتونو په سازمان کې وګمارل شو. خو د ملګرو ملتونو سازمان تر ډیره د لویو قدرتونو تر کنټرول لاندې د هغه چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر مثبت رول پکې یعنی فراخ لور پکې امریکا او د غربي هیوادونو د هغوی د خپل منافعو په اساس باندې د ملګرو ملتونو سازمان په واسطه باندې غواړي هغه هیوادونه چې د دوی په خبره عمل نه کوي یا د دوی په طرف کې نه واقع کیږي هغوی لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د فشار په توګه کاروي او هغه هیوادونه چې دوی په ولکه کې د دوی طرف دی بیا د مثبتو پوینټونو لپاره کاروي. نو په دې اساس ویلی شو چې د ملګرو ملتونو سازمان یو خپلواک سازمان نه ده او تر ډیره زیاته بودیجه امریکایان ورکوي او د امریکا او د غرب پالیسیانې مخکې وړي. هر کال تر بیلابیلو نمونو لاندې ملګرو ملتونو د کلیزې په لمانځلو کې د یووالي لپاره ځان د هیلې سمبول بلي او دا ادعا ده چې بل داسې هیڅ نړیوال سازمان نشته چې د ملګرو ملتونو په شان مشروعیت، د راټولېدنې ځواک او دا ډول اغیز ولري. په داسې حال کې چې پر ملګرو ملتونو نیوکګر دغه سازمان ډېر اغیزمن نه بولي، وایي ډېر موارد شته چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه ان ځواکمن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو غوښتنو ته غوږ نږدي. ملګرو ملتونو سازمان همدې ته خدمت کوي. په زیاتره درېیمه نړۍ هیوادو کې ټاکنې حتی دوی کوي، حتی په جمهوریت وخت کې په افغانستان کې دوی ټاکنې کولې. نو بنا همدغه یو ستونزه ده. اوس موږ ګورو د واک اختیار ته د زبرځواک هیوادونه نه غواړي چې غزې ته مرستې وسي. اسرائیل چې دوی نیابتي جګړه کوي، نو انتونی ګوترش دنه خویله وکړه چې ما ته اجازه خوراکي توکي ویسم بشر ته چې قطعنامه د حقوق بشر ده، مګر هم د اجازه ورنه کړله. د کومه پرېکړه ونه کړه، نه شورای امنیت ته لاړل، نه یې کومه قطعنامه، نه
نړیوال جنگي جرایمو ته کوم درخواست وکړ خپل ملګرو ملتونو سازمان د خپل مشهور له 111 مادو 13 فصل سره خاموش کېنسته. په تیرو څو لسیزو کې په منځني ختیځ، آسیا او اوس هم د اروپا په څنډې د اوکراین جګړه، پر غزې د اسرائیلو بمبارۍ او همدارنګه 2 لسیزې وړاندې د افغانستان په بېګناه خلکو بمبارۍ هغه ژوندۍ بیلګې دي چې پکې بشري حقونه او د جګړې د درولو لپاره د ملګرو ملتونو اپیلونه له پامه غورځول کیږي. همدې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش بار له غزې سره پر پوله له اسرائیل وغوښتل چې غزوالو ته دې لږ تر لږه د لومړنۍ اړتیا وړ مرستو اجازه ورکړي. اوربند غوښتنه ترې وشوه خو چا یې خبرو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ. Today we see assaults on the purposes and principles of the UN Charter like never before. نن وینو چې د ملګرو ملتونو منشور قوانین او موخې تر داسې برید لاندې راغلي دي چې له دې وړاندې شاهدان نه وو. د یو ملت د واکمنۍ پر ضد له زور او ګواښ څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه په کراتو د نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړونه، د ملکی تاسیساتو په نښه کول او له خوړو او اوبو څخه د وسلو په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو منشور اختیاري نه دی چې کله د چا ګټه وي په ځان یې پلي کوي او کله چې پریکړه د خوښې خلاف وي نو سترګې پرې پټوي. دا د ټولو نړیوالو اړیکو بنسټ دی او موږ نشو کولی چې دغه تیری عادي وګڼو. It is the bedrock of international relations. سازمان ها در نقش کشورهای رتبه سوم که متاسفانه افغانستان کشور رتبه سوم از در سطح جهان در اینجا زیاد فوکس ندارن و یا زیادتر به مسائل سازمان یافته توسط ابرقدرت ها فوکس میکنه که جنگ ابرقدرت ها معمولا با کشورهای نفس دوم هست، با کشورهایی که مثل افغانستان است و مشکلات بیشتر داره و نیازمندی به حل و فصل مسائلش توسط این سازمان ها زیادتر فوکس باید صورت بگیره. متاسفانه آنچنان نیست. پس در افغانستان هم که پیشتر رویدا ساختیم که در فوکس سوم جهانی است، به اون لحاظ کم ذره در حق افغانستان جفا کردن ولی آرام سر وقت است اگر اقدامات درست در حق افغانستان بکنه. د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال نظم د ساتلو لپاره ایجاد شوی او دغه نړیوال نظم د لیبرال دیموکراسي په اساس جوړ ده. د لیبرال دیموکراسي چې تر ټولو غربي هیوادونو ایجاد کړي ده، هغوی کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان نه داسې استفاده وکړي چې هیوادونه هغه نظم ته ور داخل کړي. کله چې هغه نظم ته داخليږي دغه موارد باید پر ځان باندې عملي کړي. نو په دغه اساس باندې د ملګرو ملتونو سازمان چې د غربي یا د امریکایانو ګټې پلي کوي، د لیبرال دیموکراسي ارزښت یا په ټولنو کې د هغوی د عملي کولو کوشش کوي. دا چې اسلامي امارت په درنیمو کلونو کې په افغانستان حاکم ده او د دوی وجودي فلسفه دا ایجابوي چې دوی په افغانستان کې باید یو اسلامي نظام حاکم کړي. نو پر دې اساس باندې هغوی کوشش کوي چې په افغانستان کې په نظام کې څه تغیرات راسي او دغه تغیرات د لیبرال دیموکراسي د نظم په اساس باندې وي. هغه چې اسلامي امارت او د دوی مشران د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بني چې دغه ټکر د لا تر اوسه دې ته یو حل لاره نه ده پیدا شوې. د ملګرو ملتونو له ادرسه وخت نا وخت د افغانستان په اړه هم راپورونه خبرېږي چې ګواکې په افغانستان کې امنیت نشته او هڅه کیږي چې د افغانستان فعلي وضعیت په اړه تشویشونه رامنځته کړي. دغه راپورونه د ناسمو او بې اساسو معلوماتو پر بنسټ جوړ او تش د پروپاګند کولو په منظور خبرېږي. حال دا چې په افغانستان کې امنیت اوس تر بل هر وخت ښه شوی او خلک په آرامه فضا کې د خپل ژوند چارې پر مخ وړي چې په اوسني وخت کې بیلګه په نړۍ کې نشو پیدا کولی. د ملګرو ملتونو د 3 میاشتني راپور په اړه د اسلامي امارت د ویان څرګندونې. د ملګرو ملتونو له ادرسه یو 3 میاشتنی راپور خپور شوی چې په هغې کې د افغانستان په اړه ناسم معلومات خپاره شوي او هڅه شوې د افغانستان د فعلي وضعیت په اړه تشویشونه ایجاد شي. موږ دغه راپور ردوو او هغه د ناسمو معلوماتو په اساس او د پروپاګند کولو په منظور تهیه شوی راپور بولو. په افغانستان کې امنیت اوس تر بل هر وخت ښه شوی او خلک په آرامه ژوند کوي. متاسفانه چې د ملګرو ملتونو او ورته نور ادرسونو څخه همیشه د افغانستان په اړه ناسم تصویر وړاندې کیږي. هڅه کیږي چې د افغانستان حالات خراب وښودل شي، په پرمختګونو سترګې پټې شي او د کوچنیو پیښو په غټ ښودلو سره خلکو ته اندېښنې پیدا شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې جنایي پیښې هم د امنیتي پیښې تعبیر شوي دي، په داسې حال کې چې دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې تر افغانستان ډېرې ترسره کیږي. موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې د بهرنیو مغرضو حلقاتو په خوله
د خپل هیواد د امنیت او ثبات په اړه اندېښمن نشي. افغانستان له هر وخت ډیر امن ده او خلک د شرعي نظام تر سیوري لاندې آرام ژوند کوي. یوازې د تیر لوی اختر په شپو ورځو کې تر 2 میلیونه افغانانو په هیواد کې دننه سیاحتي سفرونه ترسره کړي چې دا د امنیت ثبات او د خلکو د آرامۍ د احساس ښه څرګندونه کوي. همیشه بې بنیاده خپروي، حقیقت نه خپروي، نه ځي کلي بانډو ته خلکو سره خبرې نه کوي، سایګري نه کوي یا څېړنه نه کوي. خاصا د مخالفین ته څه ووایي هغه هم د دوی د ګټو پر بنیاد باندې څه ضرورت یا څه پلان لري خپروي یې، حقایق نه وایي. مثلا افغانستان کې امنیت دوی نه وایي دلته امنیت راغلی ده، مثلا مخدره توکي له منځه تللي دي په بشپړه توګه، نړۍ وایي. ما خپله ملګرو ملتونو سازمان دا خبرې نه کوي. یا ظلم زیاتی کورنۍ چې و هغه اوس له منځه تللی ده. بعضې نور همداسې کارونه سته. ما 2-3 مسلې چې افغانان ستونزه لري دا همیشه یادوي او راپورونه د مخالفینو وړاندې کوي. ولې چې دا پالیسي د زبرځواکو هیوادو مخې ته بیا خپل منشور، خپل اهداف، خپل مقاصد دوی په شا پرېښي دي. همدا ده چې د نړۍ اکثریت هیوادونه په ده باندې اعتماد نه لري. صرف زبرځواک هیوادونه د خپل اهداف لپاره دا مخې ته کړی ده. از بود امنیتی ما اعلان باید به سطح جهان بکنیم که آن دیدگاهی که به امارت اسلامی در روزهای اول نخست که آمده بودن و به او دیدگاه بر سعی میکردن، به او دیدگاه باید حال سعی نکنن، ببینن که امنیت سرتاسری است. جزیره های قدرت که در افغانستان هر ولایت یک جزیره قدرت شده بود، او دیگه نیست، یک صداست، یک حکومت است و یک فرمان است که در تمام افغانستان در گوشه تطبیق میشه. این خودش نشان میده به جهان که افغانستان را به ذهنیت بسیار منفی مینگریستن و الان را به او چشم نبینن و افغانستان را یک ذهنیت تازه نفس ولی عالی و پر از تروریسم ایجاد شده و افغانستان یک کشور مستقل به معنای واقعی شده بنگرن و این به یک بلندگو نیاز داره. معمولا هر نماینده که از هر کشور د او سازمان‌های بین‌المللي قرار دارن او بلندگوی هم کشور است. ملګری ملتونو او ورته نور ادرسونه چې همیشه د افغانستان په اړه ناسم تصویر وړاندې کړي هڅه کوي چې د افغانستان اوسنی حالت نړۍ ته ناامنه وښایي او په شوي پرمختګونو سترګې پټې کړي. برعکس کوچنیو پیښو ته په لویه کچه انعکاس ورکولو سره غواړي خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. په ورته وخت کې د اکثره هیوادونو ارزونه دا په ډاګه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډاډ وړ دی. د امریکا د ملي اطلاعاتو سازمان راپور د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکا لپاره ګواښ نه دی. د امریکا د کورني امنیت وزیره اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه دی. د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت هغو افغانانو ته چې اوس په بهر کې میشتي خپل هیواد ته د بیرته راستنېدو ښه فرصت برابر کړی دی. د ناټو له وتلو وروسته افغانستان په نړیواله کچه امن لرونکی هیواد دی او د چین ولسي جمهوریت پوره ډاډمن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې یوه سیاسي واکمني ټینګه شوې ده چې اوس مهال حاکمیت او امنیت لري او وضعیت د تیر پرتله ډیر ښه شوی دی. بالاخره یک طریق عراق بود که سازمان هجومی آورد و یک راه پاکستان هم اعلام کرد که یک دو تا فرودگاه در اختیار حجاج گذاشت. افغانستان هم اعلام کرد و ما احساس کردیم که و گفته که از همه جا امتر افغانستان هست و شنیدیم که اونجا خیلی ملک امنه و لحظه ما سفری کردیم به کابل و الحمدلله به سلامتی خدمت شما رسیدیم و واقعا جا داره که من تشکر کنم از برادران افغان خودم و مسئولان اونجا که بالاخره این حاجی ها را چند از احترام کرد، چند از اکرام کردن که به حد اکرام کرده که ما شرمنده شدیم که اینها اندازه محبت میکنن و اکرام میکنن. یک چیزی که عجیبی که من دیدم اونجا و من تحت تاثیر قرار داد امنیتی که در اونجا است و فساد از اون ملک ریشه‌کن شده. فساد ریشه‌کن که ناامنی افغانستانه که همه دوزهای همسایه هم فرار میکرده میرفته به افغانستان ولی انقدر امنه که میگفتن اگر یک زنی
از آخر افغانستان سفر کنه به شبها بره و کسی نیست که به او نگاه کنه و اگر ماشین جلو خانه باشه و ماشینا را داخل خانه نمیارن بیرون و کسی به ماشین نگاه نمیکنه ماشین کسی و امنیت که ما هم دعا کردیم برای اون خدا این امنیت پایدار بکنه. د ملګرو ملتونو په تازه درې میاشتني راپور کې جنایي پیښې امنیتي تعبیر شوي. حال دا چې دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې پیښیږي. اسلامي امارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بهرنیو مغرضو حلقاتو په خوله د خپل هیواد د امنیت او ثبات په اړه اندېښمن نشي. افغانستان له هر وخته ډېر امن دی او خلک د شرعي نظام تر سیوري لاندې آرام ژوند کوي. یوازې د تیر لوی اختر په شپه ورځ کې تر 2 میلیونه افغانانو په هیواد کې دننه سیاحتي سفرونه ترسره کړي دي چې د امنیت، ثبات او خلکو د آرامۍ احساس څرګندونه کوي. اولتر از الله پاک، دوم از امارت اسلامی ما خوش هستیم. بسیار زمین مساعد است، خوبش همه چیز اوج آبازی جور کردیم، مترکا، پارک تفریح، کل چیز انشالله زمین مساعد است، برای ما امن است. دمی روزهای رخصتی عید البته بیشتر از 100,000 سیاحین از ولایت‌های مختلف کشور ما به طرف پنجشیر برای سیاحت و چکر آمدیم. کنداکی گرمی و پنجشیر شایسته هوا شو بل ششنگی یادری ش منظره زیدی ش ملمواز خلګیږي مجنی خوشاله جو ش اخلاق ش میوه پخیږي. په دې اختر کې هم تقریبا 1,20,000 نه تر 1,10,000 پورې سیلانیان راغلي دي او دغه لړۍ لا پای ته نه رسیدلې. دغه لړۍ لا هم روانه ده. کېدای شي چې د اختر د 15مې 14مې پورې هم دغه لړۍ دغه شی وغځيږي او دغه سیلانیان روان دي د کونړ د بیلابیلو دارونو لکه د نورګل د دای نه همدارنګه د دیوګل د دای نه د ناواپاس نه د غاخینه او د نور د چپ ادارې د مانوګي د وټپر ولسوالۍ د بیلابیلو دارونو د لیدنه کوي او عمل ته خپل بندرونه کوي. شکر الحمدلله. په نورستان کې موږ له پیل نه تر دې مهاله هیڅ کومه داسې سیاسي پیښه او اندېښنه نه لرو چې هغه باندې زموږ هېوادوال یا د دې ترڅنګ داخلي او بهرني سیلانیان ورباندې خوابدي شوي اوسي. نو بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیلانیان چې نورستان ته په اختر کې راځي نو د هغوی لپاره ولسونه په خپلو اړوندو ساحو کې چې هلته زموږ د خویندو ګشت د ګذشت ساحې نه دي، هلته منظمې ساحې، کپې او هغه یو شمېر هټۍ جوړې شوي دي، نانوایيګانې دي. نو دوی کولی شي چې نورستان ته په ډاډه زړه راشي. خزان دې مشه د ښکلاو پسرلي وطنه، ای جنتي وطنه، اوس دې په غېږ کې د مشوي ازادي وطنه، ای جنتي وطنه، ای د شهیدو ستورو کور ستي ستي وطنه، ای جنتي وطنه. څنګه دې ګل شدا ګلونو ششکلا دې زیاته، د آبادۍ د تارقۍ هم تمنا دې زیاته، د امن سیوري کې هم پټ شیشه رڼا دې زیاته، هغه دې اوس دې په غېږ کې د مشوي ازادي وطنه، ای جنتي وطنه، ای د شهیدو ستورو کور ستي ستي وطنه، ای جنتي وطنه.